د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې یو کمکل خر اوسېدو. دې خر به د خپل کمکل حرکتونو نه ټول کلی خندولو او د ټول کلي والا هم دې خر سره ډېره زیاته مینه وه. د کلي خلکو به دته کمکل خر وي. دې خر به هر وخت څه نه څه سوچ کولو. کله به د ځان نه اس جوړ کو او په لارو کوڅو کې به منډې وهلې او کله به د ځان نه چرګه جوړه کا او اوازونه به یې اوښکو او کله به په ډېر زیات ډوب سوچ کې ناستو چې چېرته غټ فلسفي راغلی دی. یو ورځ د کلي حاجي صاحب دا خر بوتلو او په پټي کې وتړلو چې دا په ارام باندې به ګیا وخوري، خو خر ته کوم ځای سکون میلاوېدو. هغه سوچ وکړو چې زه خو څه عام خر نه یم چې زه وتړلم. خر د خپلې رسۍ کولاولو کوشش شروع کړو. د کافي کوششونو نه بعد دې کامیاب شو او خپله رسۍ کولاوه کړه او د په لارو کوڅو کې منډې وهل شروع کړو. د کلي خلکو دې رانیوه خو خر چا رانیوی شو. په لار کې دې یوې چرګې سره میلاو شو. خر په چرګې باندې سلام واچولو او ورته وویې چې زه به نن ستا په شانتې انډې اچوم. چرګه حیرانه شوه او ورته وویې چې ته خو خر یې، ته به څنګه هګۍ اچې؟ خر ورته وویې چې ته بېغمه شه، زه یو عام خر نه یم، زه ډېر زیات بل شانتې خر یم، زه اچولی شم. چې چرګې دا خبره واورېده نو هغه ډېره زیاته په خندا شوه او د خندا نه په ځمکه باندې راپرېوته. خر چې مخکې لاړو نو هغه وکتو چې څه ماشومان لګیا دي کرکټ لګوي. خر فوراً میدان ته ورټوپ کړو. د ماشومانو نه یې بال واغستو او بال ته یې لتې وهل شروع کړو. ماشومان هم د پسې شا شاته منډې وهلې. یو ماشوم پکې وویې چې دا خو ډېر ښه پلیر دی، راځئ چې دی هم په خپل ټیم کې واخلو. ټول ماشومان د سره ډېر زیات خوشحاله وو او د سره یې لوبې کولې. په کلي کې ډېره غټه هنګامه جوړه شوه. ټول خلک دې خر پسې شا شاته روان وو او منډې وهلې او خر په خپلې خوشحالۍ او په مستۍ کې و. اچانک خر د یو دوکان مخې ته ودرېدو. هلته کې یوه غټه شیشه لګېدلې وه. خر چې ځان ته په شیشې کې وکتو، واه واه څومره قیمتي اس ولاړ دی. دوکاندار ورته په خندا کې وویې چې دا خو اس نه دی، خر دی. خر ورته جواب ورکړو چې زه خر نه یم، زه اس یم. د ټول خلکو چې د ده خبرې واورېدې نو په زور زور سره په خندا شو. په دې دوران کې حاجي صاحب بیا هلته کې راغو. هغه خر راونیو او ورته وویې چې تا خو ټول کلی په سر باندې راغستی دی، دا ته څه کې؟ خر ورته ډېر معصومیت سره وویې چې بس زه خو ویم چې خلک لږ وخاندي. چې حاجي صاحب دا خبره واورېده نو غوسه یې یخه شوه او هغه ته یې وویې چې ټیک ده، خو په دې کلي کې ډېر زیات خلک بیماران هم دي، هغې ته ستا د وجې تکلیف رسي، نو خیر دی لږه ګزاره کوه. حاجي صاحب خر ته وویې چې ته یو خاص خر یې، خو بیا دپاره داسې هنګامه مه کوه چې نورو خلکو ته تېز څه تکلیف هم ورسي. د دې نه پس دا کمکل خر د کلي یو هیرو جوړ شو. خلکو به د ده د دې حرکتونو انتظار کولو چې وخاندو. ده به ماشومانو سره لوبې کولې او په کوڅو کې به یې منډې وهلې. خر ته د دې نه دا سبق میلاو شو چې خوشحالۍ ورکول د ټولو نه غټه خبره ده. که هغې دپاره که سړی په ځان کې لږ ډېر پاگلپن راولي نو هېڅ خبره نشته.